څنګه له یو حسابی څخه بل حسابی ته پیسې ولیږو. دا کوم فیس نه لري او وړیا ده، په وړیا ډول باندې تاسو کولی سئ. تاسو به دغه د پیسو لیږل په دغې اپشن کلیک کئ. دلته تاسو دغه لومړني اپشن باندې به کلیک کئ د حسابی اکاونټ. په دې به کلیک کئ. دلته هغه حسابی اکاونټ ته چې تاسو پیسې لیږئ د همغې شمیره د تلیفون شمیره به دغلته داخل کئ په کومه شمیره چې هغه حسابی اکاونټ جوړ ده. نو کله مو چې دا شمیره داخل کړه تاسو به دغه لاندې اپشن باندې کلیک کئ. کله مو چې په دې اپشن کلیک کړه نو تاسو ته دغه اکاونټ په خپله پیدا کوي. تاسو ګورئ دغه اکاونټ ده، په دغه شمیره جوړ ده، ماته یې دغه را پیدا کړه. زه غواړم دغې ته یو 100 روپۍ ولیږم. نو تاسو به دغه لاندې ځای کې هغه پیسې ولیکئ څومره غواړئ دغه حسابی اکاونټ ته یې ولیږئ. کله مو چې دا پیسې ولیکلې دغه لاندې ځای کې تاسو دغه چا ته چې پیسې لیږئ دوی ته یو یادښت هم لیکلی سئ. غواړئ یو څه ورته ولیکئ. بیا به دغه لاندې اپشن باندې کلیک کئ. بیا به دغه لاندې اپشن باندې بیا کلیک کئ. کله مو چې په لاندې اپشن کلیک کړئ دلته به خپل پین کوډ داخل کړئ، په کوم پین کوډ چې ستاسو حسابی اکاونټ جوړ ده. نو زموږ دغه پیسې اوس د لیږل کېدو په حال کې دي. دا ډېر ژر رسیږي، تقریبا 1 دقیقه وخت هم نه نیسي. نو تاسو به دغه لومړی اپشن کلیک کړئ تر څو وګورئ دا پیسې تللي دي یا نه. نو دغه پیسې زموږ په کامیابۍ سره لاړلې، دغې کس ته ورسېدې. تاسو کتلی سئ دلته د معاملې حالات کامیابه. نو دغه پیسې په کامیابۍ سره ورسېدلې دغې بل کس ته. نو تاسو په دغې طریقه باندې کولی سئ یو حسابی نه بل حسابی ته که هر 100 روپۍ غواړئ ولیږئ، کوم فیس نه لري تاسو نه کوم اضافي فیس کټ کړي. که هر 100 روپۍ ولیږئ هماغه پوره رسیږي. نور په حسابی کې تاسو ډېر کارونه کولی سئ. کله چې تاسو پیسې لیږئ ایزي لوډ کوئ، چاته د برق بیل تحویلوئ نو تاسو ته په هغې کې یو څه کمیشن درکوي. تاسو کولی سئ د هغې په واسطه باندې پیسې وګټئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښ سوي لایک یې کړئ. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ. ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور هم ترې فایده واخلي. تر بلې ویډیو د الله په امان.